بسم الله الرحمن الرحیم. د بریا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست دوستانو. زه عبدالظاهر یم. هغه دوستان چې غواړي کمپیوټر په پښتو ژبه زده کړي نو کولی شي چې یوټیوب په سرچ کې بریا ټیګ ولیکي. کله چې بریا ټیګ ولیکي نو زما چینل چې دغه لوګو ده راخلاص بشي. نو کله چې په چینل په نوم باندې کلیک کړي نو بیا به هم ویډیوز لایو او پلی لیست د شان ټول ورته ښکاره شي. نو که چیرته په پلی لیست باندې کلیک کړي نو بیا به ټول هغه پروګرامونه چې ما په پښتو په دري ژبه ریکارډ کړي دي دلته به ټول راښکاره شي او دلته د هر پروګرام مکمل ویډیوګانې دي ورسره لیکلي دي. مثلا د فوټوشاپ 14 ویډیوګانې، د کورل را 12، د ایچ ټي ام ایل 15. نو کله چې ور باندې کلیک کړي نو ټولې ویډیوګانې به مسلسل سلسله وار ورته ښکاره شي. بعضې دوستان مسیجونه کوي یوه ویډیو یې پیدا کړي نو بیا د نورو ویډیوګانو پوښتنه کوي. نو که چیرته تاسې بریا ټیک سرچ کوئ او بیا پلی لیست ته لاړ شئ نو دلته به ټولې ویډیوګانې مسلسل ووینئ. او تر څنګ که چیرې یوټیوب در سره سبسکرایب کوئ نو بیا کله چې زه نوې ویډیوګانې د نویو موضوعاتو په هکله جوړوم او خپل چینل ته یې اپلوډوم نو تاسو ته به د هغه نوټیفیکیشن راځي او تاسو به ورباندې خبرېږئ. نو دوستانو د نن ورځې موضوع زموږ مایکروسافټ 365 ده. کیدای شي ډېر دوستان د مایکروسافټ آفیس سره بلد وي. مایکروسافټ آفیس نوم یې ډېر اورېدلی وي ځکه چې په هر اداره، هر دفتر، شخصي ژوند کې د همغه پروګرامونو نه استفاده کیږي. مایکروسافټ آفیس ورته وایي. خو مایکروسافټ آفیس د مایکروسافټ ترڅنګ اوس مایکروسافټ 365 365 ممکن د کال د 365 د ورځو نه اخیستی وي. یعنی موږ ته روزانه دا پروګرامونه پکارېږي نو ځکه کیدای شي دا نوم ورکړی وي. مخکې له دې نوم نه یې مایکروسافټ آفیس 365 ورکړی و. نو په هغه کې بیا صرف د آفیس پروګرامونه یې ځای په ځای کړي وه. خو چون اوس په دې کې د آفیس پروګرامو علاوه ډېر زیات نور موضوعات ورچولي نو ځکه یې دې ته اوس د مایکروسافټ 365 نوم ورکړی. مایکروسافټ پروګرامونه چې وه لکه وورډ، ایکسل، دا مخکې زیاتره ټول په ډیسکټاپ کمپیوټر کې مثلا یا لپټاپ یا ډیسکټاپ اپلیکیشنو انسټالول به هم هماغه کې استفاده ترې کېدله. که چیرې مثلا موږ بل کمپیوټر ته تلو بیا مجبور وو چې هلته به بیا دا پروګرامونه درلودلی. نو په دې خاطر مایکروسافټ چې د 365 جوړ کړی یا مایکروسافټ آفیس 365 چې اوس یې ورته مایکروسافټ 365 نوم ورکړی. دا یو آنلاین آفیس ده. آنلاین هم ده او ترڅنګ یې بیرته آفلاین هم ده. یعنی په یو وخت کې دواړه کارونه درته اجرا کوي. هم به دې په کمپیوټر کې انسټال وي او هم کولی شي چې د انټرنیټ له لارې استفاده ترې وکړي. همدغه پروګرامونه د آفیس چې دي هم به په کمپیوټر کې در سره انسټال وي، هم به د براوزر له طریقې استفاده ترې کولی شي. نو ځکه مایکروسافټ چې ده 365 پروګرام جوړ کړی چې تر څو هغه پروګرامونه چې موږ یې روزانه استفاده کوو هغه هم په آنلاین بڼه استفاده کو او ترڅنګ نور ډیر زیات موضوعات پکې اچولي دي چې دا هم استفاده شي. نو مایکروسافټ 365 یو آنلاین یا کلاود بیس چې ورته وایي پروګرامونه دي او ترڅنګ یې بیرته ډیسکټاپ یا مثلا لپټاپ ډیسکټاپ اپلیکیشن هم دي چې خپل ډیسکټاپ او خپل لپټاپو کې هم انسټالولی شي. نو دوستانو دا بیا مختلف پیکیجونه لري. مثلا که یو څوک غواړي چې مایکروسافټ 365 نه استفاده کوي، صرف د ځان لپاره استفاده کوي، یا مثلا فامیل کې څوک کس د ټولو ترمنځ استفاده کوي، یا مثلا د یو ادارې لپاره غواړي، یا مثلا د یو ارګنایزیشن یا یو تعلیمي ادارې لپاره غواړي نو مایکروسافټ 365 هر څه په نظر کې نیولي دي. که چیرته یو شخص استفاده کوي نو کولی شي چې یو لایسنس واخلي نو بیا هغه کې آنلاین هم له آفیس نه استفاده وکړي او بیرته خپل کمپیوټر کې چې استفاده انسټال کړی وي وورډ، ایکسل، هغه نه هم استفاده وکړي. مثلا که چیرته یو اداره غواړي چې د ټولو کارمندانو لپاره یې واخلي نو مثلا هر څومره کارمندان چې وي که هغه 100 وي که 200 وي نو ټول لپاره لایسنس اخلي نو بیا ټول کارمندان به وکولی شي چې خپل د آفیس پروګرامونه هم په کمپیوټرو کې استفاده وکړي او هم په آنلاین بڼه استفاده ترې وکړي. نو دلته مختلف پیکیجونه لري. خو مخکې له دې چې پیکیجو ته لاړ شو ځو په دې بحث کوو چې مایکروسافټ 365 کې کوم شیان شته چې هم مثلا ډیسکټاپ لیول استفاده وشي او هم آنلاین ترې استفاده وشي. نو مایکروسافټ 365 کې ډېر زیات موضوعات شته. بدون له وورډ ایکسل نه ډېر زیات شیان شته. خو ما هغه ضروري 7 شیان ترې رالیست کړي دي چې په هغه باندې به فعلا بحث کوو چې هغه کې مثلا مایکروسافټ آفیس خپل د آفیس پروګرامونه دي، د مایکروسافټ ایمیلونه دي، د میټینګ یا د کمیونیکیشن لپاره کوم اپلیکیشن استفاده شي هغه دي، سوشل لپاره سوشل او انټرنیټ، د فایل شیرینګ لپاره یا د فایل سټوریج لپاره، ورک منیجمنت لپاره او دغه آیډنټیټي ان اکسس منیجمنت. د هغه مهم موضوعات دي چې مایکروسافټ 365 په خپل ځان کې سره یو ځای کړي دي او
خپلو کسټمر یا خپل څوک چې استفاده ترې کوي هغو ته یې وړاندې کړي دي. نو زه په یو باندې بحث کوو چې مایکروسافت 365 کې کوم شیان شته. اولې همدغه ډیسکټاپ اپلیکیشن چې ما مخکې ویل ورډ، ایکسل، پاور پوینټ، ایکسس، دغه هم تاسو ته ډیسکټاپ اپلیکیشن درکوي هم ویب بیس اپلیکیشن درکوي. مثلا که چیرته یو شخص آفیس 365 نه استفاده کوي او یو لایسنس د ځان ته اخلي د میاشتې په اساس یا د کال په اساس باندې، نو په هغه صورت کې بیا مایکروسافت دغه پروګرامونه لکه ورډ، ایکسل دا په خپل کمپیوټر کې هم انسټالولی شي چې دې ته ډیسکټاپ اپلیکیشن وایي، او ویب اپلیکیشن مطلب دا چې د انټرنیټ له لارې هم بیا استفاده کولی شي. فرض مثال یو کس لایسنس واخیسته خپل په کمپیوټر کې ورډ، ایکسل دا انسټال کړه او په هغه کې د استفاده کوي. که احیانا مثلا دی کوم ځای ته ځي او د سره د خپل لاپټاپ نه وي، نو بیا به دی د ورډ، ایکسل دونه څنګه استفاده کوي؟ نو بیا دی کولی شي چې د ویب اپلیکیشن نه استفاده وکړي. ویب اپلیکیشن مطلب دا چې دی به ویب براوزر ته ځي، که هغه کروم وي که فایرفاکس وي، همالته به مایکروسافت ویب سایټ خلاصوي او بیا به خپل لاګین یوزر نیم او پاسورډ ورکوي، خپل اکاونټ کې به داخلیږي، بیا به هغه نه وروسته دی کولی شي چې ورډ، ایکسل، پاور پوینټ دی نه په آنلاین باندې استفاده وکړي. نو کله چې څوک یو لایسنس اخلي مایکروسافت کې به اکاونټ جوړیږي. کله چې اکاونټ جوړ شو هماغه اکاونټ باندې یعنی په هماغه ایمیل ادرس باندې به د خپل ورډ، ایکسل، پاور پوینټ په کمپیوټر کې انسټالوي. کله چې ایمیل ادرس او پاسورډ ورکړي هغه به ورته اکټیویټ کیږي، او د ویب له لارې به هم چې کله مایکروسافت ویب سایټ خلاصوي هلته به لاګین کیږي. چې کله لاګین شو نو خپل اکاونټ له لارې بیا کولی شي په آنلاین بڼه باندې پاور پوینټ، ورډ، ایکسل له دونه استفاده وکړي. نو دا 365 نوم په همدې شو چې مطلب که هر چیرته اوسې، که خپل کمپیوټر در سره وي که نه وي در سره، چې مقصد تا سره انټرنیټ اکسس وي، ته به کولی شي چې له دو پروګرامونو استفاده وکړي، که آنلاین وي او که په ډیسکټاپ باندې وي. نو دا یې د اپلیکیشنز دپاره شو. له هغه نه وروسته د ایمیلز لپاره مثلا که چیرته یو اداره د خپلو کارمندانو ته آفیس پروګرامونه غواړي، نو دغه شی خو خامخا ورته ورکوي. د هغه تر څنګ که چیرته ایمیلونه ورته غواړي چې هر کارمند ایمیل ولري او خپل کارمندانو ترمنځ کمیونیکیشن یا مثلا هر د مکتوبو پر ځای ایمیل واستوي، ایمیلونه سره ایکسچینج کړي، نو بیا ورته مایکروسافت آفیس ورته یا مایکروسافت 365 ورته د ایمیل فیسیلیټي یا د ایمیل خدمت هم وړاندې کړی. یعنی کولی شي چې د خپل ایمیل جوړ کړي یا خپل کارمندانو هر کس ته ایمیل جوړ کړي او بیا وروسته هغه نه آوټلوک نه استفاده وکړي او خپل کارمندانو ترمنځ ارتباطات یا کمیونیکیشن د ایمیل له طریقه وسی. نو په ایمیلز کې صرف ایمیلز نه بلکې ایکسچینج خپل ایمیلونه په همدې کې جوړ شي. مثلا که یو کس د خپل دفتر خپل ادارې دپاره چې په هغه کې مثلا 100 200 کارمندان وي، که چیرته دی د مایکروسافت 365 پیکیج اخلي د خپلو ټولو کارمندانو د تعداد په اساس باندې، نو بیا کولی شي چې هر کارمند ته خپل ایمیل جوړ کړي، آوټلوک ورته انسټال کړي، نو بیا به هغه کارمند کولی شي چې ډیسکټاپ لیول باندې هم استفاده وکړي. مثلا که چیرې کمپیوټر کې آوټلوک انسټال کړی هلته هم د هغه ایمیل نه استفاده وکړي. که احیانا بیا چیرته ځي نو کولی شي چې د ویب براوزر له طریق نه هماغه ایمیلو ته لاسرسی پیدا کړي او استفاده ترې وکړي. د هغه تر څنګ مثلا بعضې نور کمیونیکیشن چې هغه مثلا بوکینګ د ایکسچینج ده هم مایکروسافت آفیس ورته مایکروسافت 365 ورته په نظر کې نیولي دي. نو که چیرته یو کس مایکروسافت اکاونټ اخلي، نو که 365 اکاونټ اخلي، نو کولی شي چې د اپلیکیشنونو ډیسکټاپ او ویب بیسډ استفاده وکړي او تر څنګ کولی شي چې د ایمیلو ته هم لاسرسی ولري او ایمیلونه یې هم استفاده وکړي. له هغه نه وروسته بیا د میټینګ لپاره مثلا نن سبا چې ډیر زیات استفاده کیږي مایکروسافت ټیمز، که مثلا غواړي چې کارمندان یو بل سره ملاقاتونه آنلاین وکړي، مثلا یو بل ته ویډیو کال وکړي، یو بل سره مثلا سکرین شیر کړي، یو بل ته مسجونه وکړي، نو بیا کولی شي چې مایکروسافت ټیمز نه استفاده وکړي. نو بیا یې تکراروم که چیرته مثلا یو کس یا یو اداره د کارمندانو لپاره مایکروسافت 365 نه استفاده کوي او هغه لایسنس اخلي، نو د ډیسکټاپ اپلیکیشن تر څنګ به ایمیلونه مولري او دغه تر څنګ به کارمندان وکولی شي چې مایکروسافت ټیمز نه استفاده وکړي، یو بل ته ویډیو کال وکړي، یو بل ته مسجونه واستوي، خپل سکرین ورسره شیر کړي، میټینګونه ورسره ونیسي. د په یو وخت کې له یو نه زیات کسان کولی شي چې یو میټینګ جوین کړي. مثلا یو میټینګ په ټیمز کې جوړوي او نور کارمندان ورته بلي، نو بیا کولی شي چې په یو وخت کې هر څومره تعداد کارمندان چې وي په دغه میټینګ یا هم دغه ناسته کې آنلاین بڼه اشتراک وکړي، یو بل سره خبرې او مسجونه او
خپل سکرین دا شیان شیر کړي. نو دا یو ډېر ښه اپلیکیشن جوړ کړی دا او په نظر کې نیولی ده. د هغه ترڅنګ بیا د آنلاین بڼه باندې خپل ترمنځ فایلونه شریکول وي یا معلومات شریکول وي، نو هغه لپاره هم ډېر ښایسته پروګرامونه په نظر کې نیولي دي چې هغه جملې نه شیر پوینټ ده. شیر پوینټ ډېر زیات مشهور ده. مثلا که چیرته همدا کارمندان غواړي چې د بعضې پروژو فایلونه وي په آنلاین باندې یو ځای کېښي تر څو ټول کارمندان ورته لاسرسی ولري. مثلا یو پروژه باندې 30-40 کارمندان کار کوي، د هغه فایلونه ټول په یوه ځای کې موجود وي، نو د هغه کارمندان ټول 365 اکاونټ لري او د شیر پوینټ چې د یو ویب بیسډ اپلیکیشن به وي، همالته به خپل د پروژې فایلونه هم ټول همالته ږدي، یو بل ته به ټول معلوم وي، یو بل سره به یې شریکوي، خپل معلومات به هم ټول همالته هغه کوي. نو دا یې د شیرینګ انفارمیشن دپاره شیر پوینټ او یامارو ویوا دا ډېر بهترین پروګرامونه په نظر کې نیولي دي. نو که چیرته مثلا یو اداره خپل کارمندانو ته د آفیس 365 لایسنسونه اخلي، نو د دې ترڅنګ چې د آفیس پروګرامونه به ولري، ایمیلو ته به هم اکسس ولري، د هغه ترڅنګ مایکروسافټ ټیمز نه د میټینګ لپاره به استفاده ترې وکولی شي، او د هغه ترڅنګ به د شیر پوینټ و یا مردونه د کمیونیکیشن دپاره د فایلو د شریکولو دپاره د هغه نه استفاده وکړي. د هغه نه وروسته د سټوریج دپاره مثلا که د کارمندان غواړي چې د خپل معلومات د پروژې د هر شي په هکله چې وي د خپل ډیټا د خپل معلومات غواړي چې په آنلاین بڼه باندې سټور کړي، نو بیا کولی شي چې د ون ډرایو نه استفاده وکړي. یعنی کله چې یو کارمند یو لایسنس اخلي، یو کس یو لایسنس اخلي، نو دغه ټول شیان ورته آفیس 365 په نظر کې نیولي دي او دونه استفاده کولی شي چې هغه جملې نه مثلا د سټوریج دپاره ون ډرایو ډېر کلاود بیس یو ښه سټوریج ده. مثلا کولی شي چې یو کس ټول خپل ضروري معلومات په همدغه ون ډرایو کې اپلوډ کړي، نو بیا چې دی هر چیرته ځي، که د سره کمپیوټر وي که نه وي، نو دی به کولی شي چې خپل ډیټا ته خپل معلوماتو ته لاسرسی ولري او هغه به یې ټول د ون ډرایو له لارې فقط مایکروسافټ اکاونټ کې به دی داخلیږي، نو خپل معلومات دپاره به ځي ون ډرایو به خلاصوي. نو که چیرته غوښتل چې په هغه کې تغییرات راولي، نو ورډ به هم د سره وي، ایکسل به هم د سره وي، همغه براوزر له طریقه به ورډ ایکسل ټول پروګرامونه ورسره وي، همالته به پکې تغییرات راولي او بیرته به په ون ډرایو کې سیف کوي. که غواړي چې چا سره یې شریک کړي، د ایمیل له طریقې هم شریکولی شي، د مایکروسافټ ټیمز له طریقې هم شریکولی شي، او د شیر پوینټ له طریقې هم شیر کولی شي. او د هغه ترڅنګ د ویډیو دپاره د فورمو دپاره هم ډېر ښایسته اپلیکیشنونه په نظر کې نیولي دي چې دا د سټوریج او د فایل دپاره شو. د هغه نه وروسته ورک منیجمنټ دپاره مثلا که چیرته د کارمندان غواړي هغه کارونه چې دوی روزمره وکړي د هغه لپاره یو لیست جوړ کړي، یا مثلا یو مدیر خپل کارمندانو ته یو کار سپاري چې ته مثلا دغه کار به اجرا کوي، بل کارمند به دغه کار اجرا کوي، نو کولی شي چې د پلانر نه استفاده وکړي. پلانر یو ډېر ښایسته اپلیکیشن ده چې په هغه کې ټول هغه کارونه چې مثلا یو ادارې دپاره پکار دي غواړي چې یو مدیر خپل کارمندانو ته وسپاري چې فلانی باید دا کار وکړي، فلانی دا کار وکړي، نو د پلانر له طریقه فقط د هر یو اکاونټ په کلیک کې او پلانر کې ورته ټاسک سپاري چې ته به فلانی دا ټاسک منیجمنټ ته چې مثلا ته به فلانی کار کوي، هغه کار د ته د ایمیل له طریقه ځي او هلته ورته معلومیږي چې دغه کار ماته د مدیر له طریقه وظیفه سپارل شوې چې زه باید دا انجام کړم. نو چې کله هغه کار هلته پوره کوي او هلته هغه ټاسک کمپلیټوي، نو مدیر ته به بیرته دلته په ایمیل کې راځي چې دا کار پوره شو، یا هر رقم چې پوره شوی یا نه پوره شوی، نو دته به معلومات راځي. نو دا د کار د منیجمنټ د کار د اداره کولو دپاره دا هغه اپلیکیشنونه دي چې مایکروسافټ 365 په نظر کې نیولي دي. نو بیا هم تکراروم که مثلا یو څوک یا یو اداره د مایکروسافټ 365 لایسنس اخلي، نو هغه به د ایمیلو ترڅنګ د آفیسو د مایکروسافټ ټیمز ترڅنګ د شیر پوینټ ترڅنګ پلانر او ټو ډو پاور اپس دغه اپلیکیشنو ته به هم اکسس ولري. د هغه نه وروسته د آیډنټیټي یا اکسس منیجمنټ چې ورته وایي چې په هغه کې مایکروسافټ اژور اکټیو ډایرکټري ډېر زیات مشهوره دي او دا یې د اکسس بیس دپاره دي چې مخکې مثلا خلکو وینډو سرور استفاده کوو، اوس هم مطلب دا آنلاین برخه ده. که څوک غواړي چې د خپل اکسس منیجمنټ اکټیو ډایرکټري یوزرز ټول آنلاین بیسډ ولري، بیا کولی شي چې د مایکروسافټ ازور نه استفاده وکړي چې دا یو ډېر زیات غټ کورس ده. که څوک غواړي چې مایکروسافټ اژور زده کړي، نو د دې دپاره یې بیل جدا غټ کورس جوړ کړی چې کولی شي هلته یې خلک زده کړي. نو دا دوستانو د مایکروسافټ 365 هغه خدمات دي چې فقط
په یوه لایسنس اخیستو باندې یو کارمند یا یو شخص یا د ځان دپاره یا مثلا د ټول فامیل دپاره یا مثلا د یو مکمل ادارې دپاره خپل کارمندانو ته لایسنسونه واخلي، نو بیا کله چې لایسنسونه واخلي دوی به دغه ټولو شیانو ته په یو وخت کې اکسسونه ولري. نو د مایکروسافټ ویب سایټ له طریقه به یې هم درته وښیم. مثلا که چېرته موږ د مایکروسافټ ویب سایټ خلاص کړو او دلته مایکروسافټ 365 کلیک کړو، نو موږ ته به اول دغه صفحه راشي او په دې کې به ټول هغه پیکیجونه چې مایکروسافټ 365 په نظر کې نیولي دلته به موجود وي، چې مثلا په هغه کې پرسنل ان فیملی شو، که یو څوک شخصي ځان دپاره یو اکاونټ اخلي چې په هغه کې مثلا دی ورډ ایکسل دا په خپل کمپیوټر کې هم انسټال کړای شي، په د براوزر له طریقې هم اکسس کړای شي، خپل معلومات په ون ډرایو کې سیو کړي چې همیشه آنلاین وي، هر ځای چې په کار وي استفاده ترې وکړي، او د میټینګو دپاره د مایکروسافټ ټیمز نه استفاده وکړي چې دا ایکن ده، او د هغه ترڅنګ شیر پوینټ هر څه شخصي ځان لپاره ولري، نو کولی شي چې پرسنل واخلي. که چیرې مثلا د ټول فامیلي په ټول فامیل کې 15 کسه وي، ټولو ته غواړي لایسنس واخلي، نو د فامیل نه استفاده کولی شي چې کولی شي بیا ټول فامیل دغو شیانو ته چې ما یاد کړه ورته اکسس ولري. د بزنس لپاره مثلا که چیرته یو اداره کې یو څو کسان وي، د ټولو دپاره اخیستل کیږي. انټرپرایز که څومره هم غټه اداره وي، مثلا 2000 کسان 3000 کسان کارمندان وي، کولی شي چې هغه اداره مکمل د مایکروسافټ 365 پاکیج واخلي، ټول کارمندانو ته یوزرونه واخلي، نو بیا به ټول کارمندان دغه شیانو ته اکسس ولري. او ایجوکیشن هم شته چې ما دلته تیار کلیک کړي دي او دلته د ځای نه خلاصولی شو. مثلا که چیرته مونږ په پرسنل ان فیملی باندې کلیک کو، نو دلته به بیا قیمتونه راشي چې مثلا د فامیل دپاره مایکروسافټ 365 فیملی د 2 نه تر 6 کسانو پورې د کال $99 ور باندې راځي چې په هغه کې به دوی د دغو ټولو اپلیکیشنونه استفاده وکړای شي، هم آنلاین او هم په کمپیوټر کې ډیسکټاپ اپلیکیشن. او که چیرته مثلا څوک پرسنل یو کس دپاره اخلي، نو د هغه قیمتونه 9.80 د یو کال دی. که څوک میاشتنی اخلي، نو کولی شي چې صرف د یوې میاشتې دپاره یا میاشتنی په اساس اخلي، نو بیا هلته پیډ منتلي کلیک کوي، نو د میاشتې په اساس به ورته ښیي. او که چیرته دلته لاندې راشي، نو دلته به بیا ټول هغه شیان ورته لیکلي وي چې مثلا که څوک د فامیل لپاره اخلي، د 1 نه تر 6 کسه کوم شیان به ورسره ولري، مایکروسافټ ورډ، ایکسل، پاور پوینټ دا به ورسره ولري، ایډیټر به ورسره ولري، سټوریج به ورسره تقریبا تر 6 TB پورې به د یو نفر دپاره دوی هغه ولري، سپیس ولري چې دوی خپل فایلونه پکې سیف کړي. او که څوک پرسنل یو کس دپاره اخلي، نو هغه به بیا 1 TB سپیس ولري. د دې ترڅنګ چې ورډ، ایکسل، پاور پوینټ دا به ولري. نو دا ټول هغه خدمات دي چې مایکروسافټ د فامیل دپاره او د یو کس دپاره دلته وړاندې کوي، او سکایپ به هم ورسره وي چې سکایپ نه استفاده وکړي. او که چیرته مثلا څوک د انټرپرایز یا بزنس مثلا د ټول ادارې دپاره اخلي، نو که چیرته مثلا موږ انټرپرایز کلیک کو، نو بیا د انټرپرایز دپاره دلته مختلف پلانونه لري چې په هغه کې مثلا مایکروسافټ 365 E3 E3 پلان ده، E5 پلان ده او F3 پلان ده. د هر یو پلان کې سرویسز کم او زیات کړي دي. او مثلا که څوک E3 اخلي، نو د میاشتې $30 به د میاشتې ورنه د یو نفر اخلي. مثلا که دا اخلي، د دې پلانو کې څه فرق ده، دلته لاندې ټول سرویسز ورکړي چې مثلا که څوک E3 اخلي، نو E3 کې به دغه اپلیکیشن نه ولري چې په هغه کې پاور پوینټ، ورډ، ایکسل دا شو. په E5 کې به هم دا شیان وي، په دې کې به هم دا شیان وي. بیا په دې کې ویني اکسس PC اونلی لیکلي چې اکسس نه بیا په ویب بیسډ استفاده نه کیږي، براوزر له طریق نه اکسس نشي کولای. خو دا نور دا کوم سره چې PC اونلی لیکلي، دا بیا د براوزر له طریقه نشي استفاده کولای، کمپیوټر کې به انسټالوي. نور مثلا ایمیلز به استفاده کولای شي، میټینګز لپاره به ټیمز استفاده کولای شي، او دا ټول هغه سرویسز دي چې ما یې فقط 2 ترې راخیستې وه، خو دلته ټول شته. نو دا به ټول هغه سرویسز بیا دوی استفاده ترې وکولای شي. نن په نن عصر زمان کې چون ټکنالوژي ټوله د کلاود خواته روانه ده، او خلک نه غواړي چې مثلا پیسې په هارډویر باندې، په سرورو باندې ورکړي، مثلا په ډیرو شیانو باندې ورکړي، یا مثلا د مختلفو کمپنیانو نه سرویسز واخلي. مثلا د یوې ادارې دپاره ایمیلونه هم پکار دي، سټوریج هم پکار ده، د فایل شیرینګ دپاره هم ورته یو پلیټفارم پکار ده. نو که چیرته مثلا دوی د مختلفو کمپنیانو نه مختلف سرویسز واخلي، نو یو خو به دوی ته اداره کول ډیر زیات مشکل وي، د هر یو به جدا جدا د کال پیسې وي، مختلفو ادارو سره به هغه وي. نو که چیرته مثلا دوی صرف یو پلیټفارم انتخابوي، مایکروسافټ 365، نو دوی ته به دلته مکمل هر څه چې دوی سرویسز غواړي هغه به ټول دلته وي، او دغه ټولو نه به خپل کارمندانو دپاره استفاده کولی شي. نو دا شو مایکروسافټ 365 چې آینده ویډیوګانو کې به زه عملي بیا د هر یوه درته وښیم. نو فی الحال
خدای دې وکړي چې دا ویډیو هم خوښه شوي که چیرې ویډیو خوښه شوي چینل در سره سبسکرایب کړئ ویډیو هم در سره لایک کړئ او خپل ملګرو سره هم شریکه کړئ او سبسکرایب یې کړئ تر څو د نوي ویډیوګانو جوړولو نه وروسته تاسو ته معلومات حاصل شي چې ویډیو جوړه شوې ده او ولیدلی شئ نو دوستانو تر بلې ویډیو پورې ښه وخت درته غواړم